अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स हम تاسو ټیچر تاسو مرګره سلمان شال व्यूवर्स نن چې زمونږ کم کلاس ته نو زمونږ د کلاس نوم دی مایکروسافټ افیس پاور پوینټ نن به مونږه مایکروسافټ افیس پاور پوینټ ډیسکس کوو چې مایکروسافټ افیس پاور پوینټ څه ته وایي او دا د سره پر استعمالیږي ها اولنۍ خبره وات از مایکروسافټ افیس پاور پوینټ تاسو ته یاد شي مونږ د پاور پوینټ نمخ کې د ایم ایس افیس نور پروګرامونه کړیو ایم ایس ورډ هم کړی دی ایم ایس ایکسل هم وکړلو صحیح ده نن مونږ شروع کوو ایم ایس پاور پوینټ نو څنګه چې ایم ایس ورډ استعمالېدو د لیکلو لپاره څونه چې د لیکلو کار و مونږ به د هغې لپاره ایم ایس ورډ استعمالوو بیا زمونږ سره راغلی و ایم ایس ایکسل استعمالېدو د حساب کتاب دپاره په هغې کې مونږ حساب کتاب کولی شو دغه شان زمونږ سره چې کوم پاور پوینټ دی نو پاور پوینټ استعمالیږي د پریزنټیشن جوړولو لپاره د څه لپاره د پریزنټیشن جوړولو لپاره دا خبره خو کلیر شو که نه چې مایکروسافټ افیس پاور پوینټ چې کوم دی هغه استعمالیږي د پریزنټیشن جوړولو لپاره خو بس دلته کوېسچن دا جوړیږي چې وټ از پریزنټیشن دا کومه بله ده ټیک شو نو ګوره کله چې مونږ د یو محفل تر مخه د یو کلاس تر مخه پاسو او مونږ څه خبرې ډسکس کوو مونږ یو ټاپک ډسکس کوو مونږ یو پرابلم ډسکس کوو یا مونږ یو ایشو ډسکس کوو که نه یا مونږ چاته بریفینګ ورکوو دغه ته مونږ وایو پریزنټیشن لکه اوس کلاس دی که نه په کلاس کې تاسو ټول ناست یئ او دغه چې کوم دی ټیچر تاسو ته هغه لیکچر درکوي که نه دغه ته مونږ پریزنټیشن وایو صحیح ده یا تعالی زه یو ټاپک درکړم چې دا ټاپک ته وګوره او دا به ته مونږ ته سبا له پریزنټ کوې هغې ته مونږ پریزنټیشن وایو صحیح ده د یو محفل تر مخه د یو کلاس تر مخه مونږ څه خبرې اترې ډسکس کوو نو دغې ته مونږ وایو پریزنټیشن ښه جي اوس کوېسچن دا دی چې بھائی مونږ به مایکروسافټ افیس پاور پوینټ څنګه کولاوو مونږ پاور پوینټ څنګه اوپن کوو نو د پاور پوینټ اوپن کولو لپاره مونږ ملټیپل طریقې استعمالو اولنې تاسو دلته راشئ سټارټ ته دا زمونږ سره مکمل آل پروګرامز راغلي دي که نه دلته کې په سټارټ کې به مونږ راشو او دلته کې به وګورو مایکروسافټ افیس راغلی دی صحیح ده په دې کې بس مونږ وګورو مایکروسافټ افیس پاور پوینټ دا به کلیک کوئ تاسو به مایکروسافټ افیس پاور پوینټ اوپن شي یو طریقه دا ده بله کومه طریقه چې ده تاسو به د کیبورډ باندې وینډو بټن پریس کوئ وینډو بټن او آر به پریس کوئ وینډو بټن پلس آر تاسو بلته کې ولیکئ پاور پی او ډبلیو ای آر او پی این ټي پاور پی این ټي ولیکئ تاسو ته به پاور پوینټ اوپن شي صحیح ده جی دا زموږ سره د پاور پوینټ انټرفیس دی څنګه چې زموږ سره د ایم ایس ورډ انټرفیس او باډي و که نه دا زموږ سره د پاور پوینټ باډي ده دا مخکینی خبره ده افیس بټن دی کوئی ایکسس ټول بار دی ټایټل بار دی مینیو بار دی ټولز بار دی که نه خو د دې کوم د مکمل سکرین دی دې سکرین ته مونږ وایو پریزنټیشن په ایم ایس ورډ کې ورته مونږ ډاکومنټ وی که نه په ایکسل کې ورته مونږ بک وی صحیح ده دلته کې ورته مونږ پریزنټیشن وایو چې کله مونږ نیو پریس کړو که نه نو ګورئ زموږ سره راغی بلینک پریزنټیشن په ایم ایس ورډ کې به راتلو بلینک ډاکومنټ دلته کې څه راغی بلینک پریزنټیشن راغی کریټ پریس کا تاسو ته به راشي ګورئ 3 ٹھیک شو دینه بعد دا چې کومه ایریا ده کوم کې چې مونږ کار کوو نو په دا ایریا چې کوم ده په ایم ایس ورډ کې پیج وو په ایکسل کې شیټ وو او دلته کې زموږ سره دی سلایډ دې ته مونږ سلایډ وایو صحیح ده دا زموږ سره سلایډ دی ښه جي دینه بعد دا زموږ سره هغه مخکینی کمانډ کوم چې مونږ مخکې کړي وو انډو ریډو که نه او بیا نیو اوپن سیو دا تاسو یاد شي که نه دا مخکینی کمانډ دی دغې دلته کې ما سره کټ کاپي پیسټ دا مخکینی کمانډ دی دغې ما سره کمانډ دی نیو سلایډ په دې باندې موږ ځان نوې سلایډ کولا وهلی شو دلته رالم ګوره ورته دا مختلف سلایډز دي داسې غواړئ څنګه سلایډ ته غواړئ که نه دا نه اسانه کې سلایډ راویستی شي فار ایگزامپل ما راواخیستو دا سلایډ زموږ سره دی ټایټل سلایډ دې کې ګوره دې کې کنټینټس هم راغلی دی په دې کې سیکشن هیډر دی دا 2 کنټینټس دی چې کوم یو ته غواړئ ځان دلته کې هغه راویستلی شي ما راواخیستلو ټایټل اینډ کنټینټس مطلب دا دی چې په دې کې به ټیبل هم راځي په دې کې به چارټ هم راځي په دې کې به سمارټ آرټ هم راځي که نه دې کې به پکچر هم راځي ښه جي دا پکې ټول مونږ راویستی شو دلته کې چې یو بل کوېسچن کریټ کېږي چې یو ټاپک دی که نه
ټاپک مونږ په بورډ باندې هم پریزنټ کولی شو، په بورډ باندې هم هغه ډسکس کولی شو، او هغه ټاپک مونږ په پاور پوینټ کې هم ډسکس کولی شو. نو اوس کوېشن دا جوړیږي چې په بورډ او په پاور پوینټ کې څه فرق دی؟ صحیح ده، یو لیکچر دی، یو ټاپک دی که نه، هغه په بورډ باندې لیکم او هم هغه ټاپک دی لیکم په پاور پوینټ باندې. نو په دې کې فرق څه شولو؟ صحیح ده، تاسو څوک تپوس وکړي که نه، تو به ورته څه وې، تو به دا خبره کې چې ګوره کله مونږ په بورډ باندې لیکل کوو که نه، کله چې مونږ په بورډ باندې لیکل کوو نو فار ایگزامپل زما سره یو ټاپک دی من کې په بورډ باندې ما ولیکلو، هغه ما ډیفاین کو که نه. اوس یو سټوډنټ راپاسي او تا ته وایي چې سر من کې چې کوم نه څنګه ښکاري، د هغې شکل څنګه وي؟ نو ته په بورډ باندې هغه شکل وباسلی شي؟ نه شي وباسلی که نه، وباسې به من کې وکړي شي، بیا په غلطۍ کې بند در وباسئ که نه. ټیک شو، کېدای شي وباسو یو سال کې بیا بل څه وباسو. دغه شان دی بیا تا ته ووایي چې یاره سر دغه چې کوم نه من کې څنګه اوازونه کوي، تل اواز درځي نه من کې، تل درځي لکه نه درځي که نه. ټیک شو، نو موږ د هغې اواز نه شو ورکولی. په پاور پوینټ کې موږ د هغې ساوند هم ورکولی شو، د هغې پکچر هم ورکولی شو. بیا تا ته ووایي چې یاره هغه څنګه ګرځي، څنګه لوټکي اړی که نه، او څنګه یو بل نه سپکې راوباسي، ته کولی شي؟ نه شي کولی که نه. نو دلته کې موږ د هغې ویډیو هم ورکولی شو. په بورډ باندې موږ د هغې ویډیو نه شو ورکولی، موږ د هغې پکچر نه شو ورکولی، موږ د هغې اواز نه شو ورکولی. دلته کې موږ د هغې پکچر، د هغې اواز او د هغې ویډیو ورکولی شو. بل پوینټ دا دی که نه چې د پاور پوینټ په ذریعه باندې زمونږ ټاپک چې کوم دی هغه اټریکټیو وي، هغه بیوټیفل وي، هغه اټریکټیو وي. صحیح ده، په هغې کې زموږ سره اټریکشن سیوا وي. ښه، دلته رالم ګوره ما سره دی نیو سلایډ، ما نوی سلایډ راواخیستلو. ښه، بیا رالم ګورئ، بیا مې راواخیستو نیو سلایډ. د نیو سلایډ دپاره مونږ دوه شارټکټ کی استعمالوو. یو چې کوم دی که نه زمونږ سره دی کنټرول پلس ایم، کنټرول پلس ایم، او بل سره شفټ انټر. ګوره یو کنټرول ان دی، ان چې کوم دی هغه استعمالیږي د نیو پریزنټیشن دپاره، او کنټرول ایم استعمالیږي د نیو سلایډ دپاره. پوه شوئ؟ بیا ورته ګورئ، ما پریس کو شفټ انټر، سلایډ نمبر 4 راغی که نه، بیا هم پریس کو کنټرول پلس ایم، سلایډ نمبر 5 راغی. ښه، اوس زه دا سلایډ ډیلیټ کول غواړم، نو د کیبورډ باندې بیک سپیس پریس کوئ، بیک سپیس بټن، تاسو ته به هغه ډیلیټ کېږي. ښه، دا زموږ سره نیو سلایډ راغی. ټیک شو، زما سره 4 سلایډز دي که نه، ما سره نوی سلایډ راله. ښه، دې نه بعد دی کې ما سره بل دلته کې آپشن دی، بل کمانډ دی لی آوټ. اوس ګورئ، یو زموږ سره دی نیو سلایډ او یو دی لی آوټ. اوس کوېشن دا جوړیږي چې په دې نیو سلایډ کې او په لی آوټ کې څه فرق دی؟ کم ځکه چې کم څه په لی آوټ کې دي هغه هر څه په نیو سلایډ کې هم دي. صحیح ده، نو فرق پکې څه شولو؟ ګورئ ښه نه، نیو سلایډ چې کوم دی که نه هغه موږ ته نوی سلایډ کولاوئ. نیو سلایډ څه کوي؟ نیو سلایډ کولاوئ. او دغه چې کوم دی لی آوټ، لی آوټ وایي شکل ته، شکل مطلب مشاهده. ٹھیک شو که نه، انټرفیس. نو زه وایم چې یاره ما ته بل سلایډ مه کولاوه، چې پر کوم سلایډ کې ولاړ یم که نه، د هغې هغه سټایل چینج کا، د هغې هغه افیکټ چینج کا، د هغې هغه لی آوټ چینج کا. دلته راشم ګورئ، دی خو رالم، دا زما سره راغلی سلایډ نمبر 2 راغلی دی که نه. سلایډ نمبر 2 کوم یو دی؟ دی خو ګورئ زموږ سره دی کنټینټس والا دی که نه. اوس دویم چې بیا دا ما راواله 2 کنټینټس، دا ګورئ هم هغه سلایډ دی، خو چینج نه شو، بل خوا لاړو. صحیح ده. بل دی نه بعد دی کې ما سره کمانډ دی ریسیټ. ښه، ګور دا سلایډ دی که نه، په دې باندې دلته کې ما مختلف افیکټس وغیره اپلای کړله، د دې کلر او د دې سایز هر څه مې چینج کړل که نه. اوس زه وایم چې دا مخکې څنګه و دا هغه شان کې واپس راوله، نو موږ به کمانډ استعمالوو ریسیټ. صحیح ده. بل دی کې ما سره دی ډیلیټ، په دې باندې موږ خپل سلایډ ډیلیټ کولی شو. ګوره دلته کمانډ کلیک کوئ، ډیلیټ، زموږ سره به دا ډیلیټ شي. یا د کیبورډ کې زموږ سره بټن دا ډیلیټ، نو هم به هغه ډیلیټ کېږي. یا په کیبورډ کې زموږ سره بټن دا بیک سپیس، دا په هغې باندې هم ډیلیټ کېږي. پوهه که نه پوهه؟ ښه جي. د دې نه بعد دی کې ما سره بل کمانډ دی، دلته کې راغله ما سره لیکل وکړله
ٹھیک شو دلته کې ما سره ټیکسټ لیکلو زویم چې د دې لیکلو سټایل چینج کا دلته کې بل کل سلیکټ کې دلته براشه د خبرو راغی سټایل چینج کولای شي په دې باندې ښا بل زویم چې راغی سایز چینج کا دلته کې موږ راغی سایز سیوا کولی شو کمولی شو بل زویم چې را بای دا هغه د لیکل لک بولډ کا مخکې نه بولډ دی الموست بل په دې کې سره شیډو ټیکسټ شیډو د باندې شیډو اپلای کا نه شیډو وای سایه تا دغه دوم سره سپیسینګ دی دلته کې موږ د خپل لیکلو کې سپیس سیوا کولی شو یا به کې سپیس کمولی شو نه خجی دنه بعد کې ما سره بل چینج کیس ته موږ سنټنس کیس ته په دا موږ مسول کې کړو سنټنس کیس لوور کیس پر کیس دا موږ اړولې شوې دا ټول لوور کیس ته وسره راغی صحیح ده بیا وته ګورئ ٹھیک شو بلکې ما سره د کلر دلته کوم د کلر ورکولې شو خپل ټیکسټ لا کلر چینج کولې شو ښا دنه بعد کې ما سره د مختلف کمانډ کوم چې موږ په ام اس ورډ کې کړو دا مخکینی کمانډ دي ښا دلته کې دا موږ سره د کویک سټایل د خورل د لما سټایل ورکړلوې دلته موږ لکه سټایل چینج کولې شو کوم سټایل تاسو غواړئ کنه تاسو ولا څنګه سټایل ورکولې شئ اوکې صحیح ده دا زمونږ د پاور پوینټ کلاس نمبر 1 ان شاء الله سبا له موږ کلاس نمبر 2 کوو بیا تاسو په کوم ځای کې مسله وي تاسو په کوم ځای کې نه پوهیږئ تاسو خپل کوېشن په کمنټ کې کولی شئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ